یا کندهاریانو یا ننګرهاریانو یا لغمانیانو یا کویتوالو یا بلوچانو یا افریدیانو یا پېښوریانو دا دروازې خلاصې کړي که نه تاسو کوئ چې موږ د پښتانه یو د مېلمه پوښتنه کوو د مېلمه عزت کوو او خلاصې کړي دا دروازې خلاصې کړي که نه تاسو خو ټول یو خلک یې پښتانه یې زموږ د پنجاب الوګان خوسا شول او پیاز مو بیا راس نه شول وایي د سره راشین کېږم او زه ګوره ورستېږم دروازه خلاصه کړي که نه یا بدن منیره په ملا کې د سورې وشه په سوره د مړه مارېدم دا خو څه فلم نه دی چې ته پکې بازارې وهي دا حقیقت دی او په حقیقت کې افغانستان درنه پوخ ضمانت غواړي چې بیا به دروازې نه بندېږي هله به دروازې خلاصي او دا کلوب به د دې ځای نه لرې کېږي یعنې دا کلوب اچا خبر په بلډوزر سو کې چې په جهازونو یې هم نشي وړلی واسف منیره بدن منیره په بلوچانو په بنګالیانو افغانانو کې راګیره په ملا کې د شورې وشه یا شاباش شریفه د خر بچیه د غل بچیه ته زما سره وکړه د دې سره یې خو دې ته په خپې باندې پرېوځه ورته ووایه زه معافي غواړم چې ما بد کړي دي ما جک وهلی دی خیر دروازې خلاصې کړي او دا کلب ته دې ځینه لرې کړي وشابه شریفه په ملا کې دې رسول یې راوخېږه یا نو بدن منیره درته مې ویلې که نه چې چیغې مه وهه چیغې مه وه د دې خلکو یوه خبرې درنه پوخ ضمانت غواړي نور بغارې مه وهه په ځان باندې چینایان او بنګالیان مه راخبروه خبره دې شي ده که نه چې مه ځان شرموه او مه پاکستان شرموه بلکل بلکل زه بیا په خپل نامرده دښمن باندې غږ کوم چې که دا دروازې خلاصوئ نو موږ ته به پوخ ضمانت راکوئ ځکه چې افغانستان د هېڅ چا نه کم نه دی او موږ پوره عزت غواړو او که عزت نه راکوئ نو دغسې به بېعزته دا که د پنجاب چا خبره الوګان خوسا کېږي او که پیاز خوسا کېږي او که بیا راشنه کېږي موږ یې په کیسه کې نه یو او دلته موږ خپلو مړو انارو باندې ځان مور ساتو خو ستاسو د الوګان به ونه خورو او بلکل بلکل ملا صاحب برادر غني زموږ افغانستان ته به خلک پوره عزت ورکوي ځکه چې دا د ټولو پښتنو ګډ او لوی کور دی او که څوک دې ته په سپک نظر ګوري نو موږ ورته په سپک نظر ګورو او که څوک چا خبره زموږ پښتو ته په سپک نظر ګوري نو زه به پکې دا پښتې ماتې کړم دا څو باره به په دې ملا باندې مات کړم او افغانستان د چا نه کم نه دی که دروازه خلاصول غواړي نو پوخ ضمانت به راته راکوي ټول ګاونډیانو چینیانو بنګالیانو هندوانو ایرانیانو بلوچانو روسیان دې واوري یخ شوې یخ شوې یوسف منیره دا ته خو ما وویلې که نه چې دا خلک په خپله خبره باندې ولاړ دي ځکه خو یې مکمله چا خبره درې ټنه کلب درته راولي او دروازې ته اچولی دی که دې باندې چا خبره ټول خاندان هم راولي دا کلب به د دې ځای نه لرې نه کړي ځکه چې دا د افغانستان خلکو دې دروازې ته اچولی دی او دا داسې سپک کلب نه دی چې ته به یې داسې په سپکه خوله باندې ویزي له اوچت کې واسف منیره وایي شاباش شریفه په ملا کې دې سوری وشه که نه څه وکړمه بس د دې خلکو په منځ کې راګیر یم زما چې د خپل مالک نه اجازت واخلم او دا دروازه پرې خلاصه کړم ګنې دا کلب په وجه خبره زما د وس کار نه چې د دې ځینې لرې کړم مکمل شل تنه کلب یې راپسې راوړی دي او د خیره زه زما د خپل مالک نه پوښتنه کوم چې افغانان ما نه پوخ ضمانت غواړي چې د دې مالک به څوک وي خو زه چې هر څوک وي نو په کمنټ کې ولیکه چې دا به څوک وي پروګرام ته ورګیم